سلام دوستانو، نن در سره یوه ډیره خوندوره او ډیره عجیبه او ډیره په زړه پورې وظیفه در سره شیر کوم چې د هغې وظیفې په وجه الله پاک و انسان ته عزت ورکوي. د هغې وظیفې په وجه الله پاک د انسان په رزق او روزي کې پراخوالی راولي. د هغې وظیفې په وجه باندې که یو انسان وایي زه کاروبار کوم، زما په کاروبار کې پرمختګ نسته. یو انسان وایي زه کاروبار کوم، زما په کاروبار کې برکت نسته. یو انسان وایي زه هر کار ته لاس ورواچوم، په هغه کار کې زما تاوان کیږي. نو نن داسې خوندوره وظیفه در سره شیر کوو چې هغې وظیفې ویر تاسو کوئ. الله جل جلاله به د انسان هم په رزق او په روزي کې پراخوالی راولي. د هغې وظیفې طریقه او د هغې وظیفې وخت دا ټول درته ښیو او هغه وظیفه به په پایبندي او استقامت سره کوئ. دوستانو، وظیفه د الله صمد ورد دا ډیر خوندور ورد. انسان به په شوا روز کې 1000 واره وایي او بیا خاص کار د ماښام له لمانځه وروسته 100 واره بیا وایي. دغې به په شوا روز کې په ورځ کې 1000 واره انسان پوره کوي. نو دا په ورځ کې 1100 واره سلو. دا 1100 واره د انسان په استقامت او په پایبندي سره وکړي. یو څه ټیم دی وکړي انسان ته په خپله درک لګیږي چې د انسان به هم په کاروبار کې هم برکت وي، هم به د انسان په کاروبار کې پرمختګ وي او هم به انسان د چا له احتیاجه او له محتاجیه څخه خلاص وي. که یو څوک په احتیاج او په پریشانۍ په دې کې مبتلا وي، د الله صمد ورد شروع کړي، الله پاک به له پریشانۍ هم خلاص کړي، الله پاک به له محتاجۍ هم خلاص کړي.